د ننګرهار تبلیغي مرکز کې کلنۍ اجتماع مسلمه امت ته په دعا پای ته ورسیده. په دې 3 ورځنۍ تبلیغي اجتماع کې چې هر کال جوړیږي د هندوستان د دیوبند او بنگلادیش هیوادونو دینی علماو ترڅنګ د هیواد له ګوټ ګوټ په سلګونه زره کسانو برخه اخیستې وه. شیخ محمد شریف حلیم د ننګرهار پوهنې رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د پوهنې ریاست کارکونکو ته وروپېژندل شو او رسماً دنده پیل کړه. د ننګرهار مرستیال والی مولوي عزیز الله مصطفی نوی رئیس ته د ننګرهار پوهنې په برخه کې د ترسره شوو پرمختګونو، ستونزو او خنډونو په اړه معلومات ورکړل او د ولایت مقام له لوري د همکارۍ او همغږۍ ډاډ ورکړ. جلال آباد ښار کې 6 تنه د قمار په تور ونیول شول. د جلال آباد ښار لومړی حوزې منصوبینو د خپل مسؤلیت په ساحه کې 6 تنه 900 امریکایي ډالرو او 14,000 افغانیو سره د قمار په تور نیولې دي. ننګرهار میشتي ولسونه د کابل جلال آباد دویم لین سړک د رغنیزو چارو له چټکتیا خوښ دي او وايي د دې سړک جوړولو سره به د لارې بندیدو او ترافیکي پیښو کې د کموالي ترڅنګ مسافرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. بل لورته د ننګرهار ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وايي د کابل جلال آباد دویم لین سړک د 22 کیلومتره د جوړولو قرارداد 2 بیلابیلو شرکتونو سره شوی چې د 3 کالو په موده کې به په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. او د ننګرهار چاپیریال ساتنې رئیس د خوږیاڼو ولسوالۍ د انارمینې په سیمه کې قومي مشرانو او عامو وګړو سره د چاپیریال ساتنې او ښکار مخنیوي په موخه ناسته وکړه. چاپیریال ساتنې رئیس قاری احسان الله مختار د ښکار بندښت او د چاپیریال ساتنې پر ارزښت ټینګار وکړ.